سلامونه ملګرو، په دې هیله چې تاسو به ټوله تر روغ او جوړې ځئ. زه سردار ولی آریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمد زی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ مې یو ځل بیا تاسو ته په نوي او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې د فیسبوک یو نوی سټایل درته وښیم چې موږ څنګه کولی شو فیسبوک کې دا رقم سټایلونه وکړو. البته ملګرو فیسبوک مکمل سټایل باره کې مې ویډیوګانې اپلوډ کړي دي، هغه تاسو کولی شئ د ویډیو په ډسکرپشن کې، همدارنګه انډ سکرین کې، آرټ کار کې زه کوم تاسو ته پیشنهادونه کوم د ویډیو په اخر کې د دوه ویډیوګانو، هغلته هم تاسو کولی شئ دا ویډیوګانې ترلاسه کړئ. همدارنګه کولی شئ یوټیوب ډسکرپشن کې کوم د سټایلش مکمل ویډیوګانې هغه ترلاسه کړئ. خو په نننۍ ویډیو کې دا سټایل درته ښیم ملګرو. زه راځم خپل فیسبوک اکاونټ راخلاصومه. نو دلته زمونږ د یو بل ملګري اکاونټ راخلاص دی، به دلته خپل اکاونټ راخلاص کړم او کوم سټایل مې چې تاسو ته ښودو هغه به تاسو ته دلته در وښیم. زه به خپل پروفایل ته راسم ملګرو. نو دا سټایل موږ څنګه کولی شو خپل فیسبوک اکاونټ کې راولو. البته د فیسبوک سټایل په باره کې مې ویډیوګانې ډېرې جوړې کړي، خو دا رقم سټایل څنګه کوم مال اوس په دې چینل کې ویډیو نه وه جوړه کړې. نو دا سټایل به نن درته وښیم چې موږ څنګه کولی شو خپل فیسبوک اکاونټ کې دا رقم سټایل څنګه جوړ کړو. نو ډېر اسانه ویډیو ده، ویډیو تر پایه پورې ګورئ او ویډیو مه سکیپ کوئ. نو ویډیو شروع کولو څخه مخکې ملګرو تاسو اوس پورې هم ټیکنیکل احمد زی یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی او زموږ ویډیوګانې هم خوښېږي او موږ سره مینه لرئ، نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې د بیل آیکن باندې ووهئ. که مو ویډیوګانې نه خوښېږي نو چینل مه سبسکرایب کوئ، چې د زور خبر نه رسوي نه ملګرو. او که چیرې زموږ مینوال یې او زموږ ویډیوګانې هم خوښېږي نو ویډیو به خامخا درسره لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. اوس زه د ویډیو ته راو ویډیو شروع کوو. نو ملګرو زه دلته د دې لپاره به زه تاسو ته یو څو عکسونه د یوټیوب ډسکرپشن کې واچوم. بخښنه سره ډسکرپشن کې نه، د خپل ټلیګرام چینل کې، همدارنګه زما فیسبوک اکاونټ کې هم دا عکسونه ترلاسه کولی شئ او په دې ترڅنګ تاسو کولی شئ دا عکسونه څنګه کوئ زما په واتساپ ګروپ کې هم ترلاسه کوئ. نو ملګرو دغه څو عکسونه دي، 9 عکسونه دي. نو دا عکسونه باید تاسو را ډاونلوډ کړئ. نو ډاونلوډ کولو لپاره تاسو کولی شئ زموږ ټلیګرام چینل کې ځان داخل کړئ او کولی شئ زموږ واتساپ ګروپ کې هم ځان داخل کړئ، هلته هم تاسو ترلاسه کولی شئ او کولی شئ فیسبوک کې هم میسج وکړئ. نو کله مو چې ملګرو عکسونه ډاونلوډ کړو تاسو په خپل فیسبوک اکاونټ راخلاص کړئ. دلته زه د یو ملګري آی ډي ده هغه راخلاصوم، په هغې کې غواړم دا طریقه وکړم. نو دا ودان خان په نوم اکاونټ ده، زموږ ملګري هغه راکړی سټایل یې کړ. نو په سټایلي برخه کې دا برخه مې خوښه شوه، باندې تاسو ته هم ویډیو ورباندې جوړ کړم. نو تاسو په خپل پروفایل خلاص کړئ. پروفایل مو سره خلاص کړل، ته لیکل ایډیټ پروفایل. نو په دغه ایډیټ پروفایل به یو کلیک واخلئ. نو لاندې به راشئ تاسو دغه وخت صحیح ده ته لیکلي فیوچر. نو د فیوچر برخه کې تاسو دلته په اډ باندې کلیک واخلئ. اډ باندې مو چې کلیک واخلو نو ملګرو داسې 9 دانې عکسونه موږ ته راوړي. لومړی به تاسو څنګه کوئ، د لومړی عکس ورته انتخاب کړئ، دې باندې چې کلیک واخیستو نو دلته به څنګه کوئ، یو بل آپشن موږ ته راکوي مور. نو دغه مور باندې به کلیک واخلئ. مور مو چې ووهو نو دلته څنګه کوئ، تاسو خپله ګیلري ورته سلیکټ کړئ او کوم فولډر راواخیستئ، دا کوم فولډر کې مو چې عکسونه اچولي هماغه فولډر به دلته ورته راواخلئ، پیدا کړئ. نو زه به خپل هماغه کوم فولډر چې ما انتخاب اچولی دغه سټایل لیکل په نوم فولډر و، نو په دې کې ما دغه عکسونه څنګه کړي و اچولي. نو دلته به لومړی تاسو دا عکس ورته سلیکټ کړئ. ملګرو تاسو کوشش وکړئ دا څنګه کوئ په ترتیب سره، که چېرته تاسو څخه مخته وروسته شول څنګه چې بیا درته ستونزه جوړوي، څنګه کې یا سټایل بیا صحیح نه راځي، ګډ وډ راځي. خو پروا نه کوي ملګرو، که چېرته نه ګډ وډ هم شو خو وروسته بیا تاسو بېرته سیخه کولی شئ. نو زه چې کوم کار کوم نو داسې تاسو هم وکړئ، نو انشاءالله کومې ستونزې سره به پکې مخ نه شئ. دلته به دوهم عکس ورته انتخاب کړئ. دوهم لپاره به دغه زړه سره دا به ورته انتخاب کړئ، دا دوه خواته تللی ده. دا به څنګه کوئ، ډن کوئ ورته. په درېیم برخه کې به څنګه کوو، دلته دا ورته انتخاب کوو او دلته به څنګه کوو، بیا مور باندې کلیک واخلئ، دلته به خپله ګالري ورته راولئ او دلته څنګه کوئ کوم فولډر کې مو چې اچولي سټایلي کولو نو دا به ورته راواخلئ او څنګه کوئ دلته به درته هغې شی انتخاب کړئ. دا به څنګه کوو، ډن کوو. تر دې ځایه خو صحیح روان شو. نو دا درېیم برخه کې به راواخلئ، درېیم برخه کې څلورم برخه کې دا ووهو، دلته څنګه کوو بېرته ګالري ته راسو، دلته به څنګه کوو ملګرو دغه عکسونه بل عکس کوم چې زموږ درېیم کار کوي نو هغه به څنګه کوو، دلته ورته انتخاب کوو. انشاءالله همدا عکس به وي. نو دلته څنګه کوو، ورته ډن کوو. ملګرو په دې څلورمه پنځمه خانه کې دا منځ خانه کې چې دلته تاسې کوشش کوئ خپل عکس ورکړئ، صحیح ده. زه دلته خپل عکس ورکوم، البته خپل عکس نه خو زموږ د کوم ملګري د اکاونټ چې ده د عکس پکې ورکوم. نو دا به څنګه کوو، صحیح شو. اوس په دې څلورمه دغه برخه کې نو دلته کلیک واخلئ او ګالري به ورته انتخاب کوو او دلته به څنګه کوو هماغه فولډر را انتخاب کوو او څنګه به کوو بل کوم عکس ورته په
ښکارېږي ملګرو هغه به څنګه کو په دغه ځای کې ورته واچوو. او په دې باخره کې به بیا کلیک وکړو او څنګه کو مور باندې به کلیک وکړو او دلته به څنګه کو بیا ګالري ورته انتخاب کړو فولډر ته به راسو سټایلي کول او بل چې کوم تصویر ورته انتخابېده نو هغه تصویر څنګه کو دغه یو ځای نو په دغه به کلیک وکړو دا به څنګه کو چې کې ډن کو نو ډن کو نو دا شپږم اوومه بښنه سره اتم تصویر د اتم کې به هم همدا کار کوي او کوم تصویران چې ملګرو ما ورته انتخابوله حتی هم همدا رقم تصویران ورته انتخاب کړئ انشاءالله کومې ستونزې سره به نه مخامخ کېږئ. که چېرې مو تصویران ملګرو ګډ وډ انتخاب کړو نو دا طریقه بیا څنګه کېږي ګډ وډ راځي د هغومره ښایسته نه ښکاري. صحیح ده ملګرو. وروستی تصویر ده نو وروستي تصویر لپاره به هماغه تېر شانته کړنه ترسره کړو. او دا به څنګه کوو ملګرو دا وروستی تصویر ورته کوم چې پیاله ده نو دا به څنګه کوو ورته انتخاب کړو. دا سټایل چې مکمل شو نو ته لیکلي سیو شو نو په دغه سیو آپشن باندې کلیک وکړه تر څو دا زموږ په اکاونټ کې څنګه سي سیو سي نو لږ انتظار کړو تر څو دا سیو سي. نو اوس به راشو خپل پروفایل ته ملګرو دا به څنګه کوو یو وارې ریفریش کړو. کله مو چې ریفریش کړو نو لاندې به راکښته کړو ملګرو او څنګه چې ملګرو دغه اکاونټ کې څنګه شو دغه سټایل راغی. نو په همدغه طریقه کولی چې موږ خپل فیسبوک اکاونټ کې دا رقم خوندور سټایلونه زده کړو. نو تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره معلوماتي ویډیو تاسو آماده کومه په لویه بخښونکي مو خدای مو سپارم هر چېرې چې یاست ښاد او اباد اوسیږئ.